نایل او د اوبو راز اپیزود 6. په بله ورځ د سهار اذان وشو. نایل د ټول نه مخکې پاڅېدو. په دې کې زرک یو چغه کړه: خلکو، زه پاڅېدم. زلا خپلې چشمې سیده کړې او ویل یې: خوار نه شې، زړه دې رانه وویستو. ټولو اودس وکړو او ځان یې مانځه ته تیار کړو. چې کله هغوی مونځ ختم کړو نو د نایل مور په دروازه کې ولاړه وه او وړو ته یې په موسکا کتل. هغې ورته ویل: نن خو څه ډېر په وخت پاڅېدلي یې، موږ ته هم پکې دوا وکړه او که نه؟ زرک ورته ویل: زه خو درته کومه، په ما خو ډېره ګرانه یې، ګوډي څنګه مې تاسو ته هم دوا وکړه. زلا ویل: ما خو زرک ته دوا وکړه، که الله پاک ورله چېرته عقل راوستو. د مونځ نه پس ټول لاندې منډو ته راکوز شول. د نایل پلار ویل: وایې که نه وړو، نن مو څه منصوبه جوړه کړې ده؟ نایل ویل: ګوډي له به لږ ټریننګ ورکوو. زرک ویل: او کاکاجي، نن به یې لکه د پتنګ په شان الوزو. د نایل مور ورته ویل: بیا خو برابر ناشته وکړه، چېرته ته ورسره ونه الوزې. د نایل پلار ویل: خو خیال کوې د باران پته نه لګي. وړو ځان څخه ګوډي له یو بوتل کې پی او ډبل روټۍ راواغسته. زرک په خندا ویل: دا خو نور دی، باران به چېرته نه راځي. ګوډي چې واړه ولیدل نو ویل یې: نایل، زلا، زرک. زرک ویل: دا وګورئ، زما تربیت رنګ راوړي. زلا ویل: واو اوله. وړو ورله خوراک ورکو. هغه زر زر د ډبل روټۍ نه چکونه وخل. نایل ورته ویل: چېرته نه چې د راني ابشار راوځي، ومال ته به لاړ شو. زلا ورته ویل: او که باران شو بیا؟ زرک ویل: علم پسه دی او سید علم پسه دی، باران کم دی اوس. تلو تلو کې هغې بره غر ته وختل. هلته نه د راني دریا ښکارېده. ډېر ښایسته منظر و. ګوډي ډېر خوشحاله و او ټوپونه یې وهل. واړه ځنګل کې دننه ګرځېدل او منډې یې وهلې. په لاره کې هغې د هرن یعنې د اوسۍ بچی هم ولیدو. زرک ورته ویل: ګوډي وینه خوري چېرته؟ خبرو کې واړه په ځان پوه نه شو او ډېر مخکې رالل. په دې کې एकदम تیاره شان شوه او هر طرف ته وریځې خورې شوې. زلا ورته ویل: وړو، دا تیاره شوه او که زما نظر کمزوری دی. نایل به راوکتل او ویل یې: اله، دا خو څاڅکي شول. اول څاڅکي په مزه مزه و، خو بیا एकदम باران تیز شو. زرک ویل: ګوډي، کشیرې خو ګیرې، بس منډه وخه. واړه یو غار ته دننه رالل. بهر باران ډېر تیز و. زلا ویل: کاکاجي موږ ته ویلي مو چې باران پته نه لګي. ګوډي پوه شو چې وړو له یخ شوی دی. هغه نه سنهري او تړمه رڼا راوتل شروع شو. په غار کې اوس رڼام شوه او یخني په ختمېدو شوه. واړه ډېر زیات خوشحاله شو. زرک ورته ویل: ګوډي، دا فنکشن مې درله ډېر خوښ شو. وړو اوس ډډه ولګوله او ارام یې شروع کړو. ګوډي هم خوشحاله و چې د وړو په کار رالو. بیا هغې ګوډي سره خبرې شروع کړې. زرک ویل چې په دې ګوډي کې به نور کم کمالات وي. نایل ورته ویل: دا خو به بس وخت سره پته لګي نو. زرک ویل چې ځان سره مو وږي راوړې وې نو به ګوډي به هم ویده کړي وو. واړه وږي شوي وو. زرک ویل: ما له خو سم څوک سکونه راکړي په دې خېټه کې. زلا ویل: ته خو هر وخت وږي یې، دا څه نوې خبره ده؟ نایل ویل: نه خیر، وږي خو زه هم یم. بړو ویل: ته هم وږي یې ګوډي؟ ګوډي سوچ شروع کړو چې زما جاله کې خو لږه روټۍ او پی پاتې شوي وو. وړو په خپل سوچ کې ویل: په دې باران کې چې اوس باربیکیو وې نو ډېره مزه به یې کړې وه. په دې کې ګوډي एकदम پاڅېدو او الوتل یې شروع کړه. وړو ورته ویل: ګوډي څه کې، واپس راشه. خو ګوډي په شا ونه کتل او والوته. زرک ویل: یوه مرغۍ وه، هغه هم والوته. زلا ویل: باران دی، چېرته ځان خوږ نه کړي، باقي چېرته ځي نه. زرک ورته ویل: ولې نه، دا خو کارغه دی چې چا ونیو د هغه دی. زلا ویل: کارغه نه، مارغه. په دې کې ګوډي واپس راغلو او هغه خپل خوراک یې ځان سره راوړو. ګوډي هغه خوراک وړو له ورکړو. زرک ویل: بسم الله، راکه دې خوا ملګري. ټولو په مزو مزو خوراک تقسیم کو. ګوډي هم د پیو نه لږ شان وڅکل او باقي یې وړو له ورکړه. اوس خو واړه ډېر زیات خوشحاله شول چې ګوډي په دې باران کې د هغې دپاره دومره همت وکړو. بیا ټولو د ډېر مینې نه ځان ته رانږدې کړو او مینه یې ورسره کوله. وړو خبرې کولې او بهر طوفان شروع شو. تیاره نور هم زیاته شوه او باران او سیلې په غار د دننه راتله. واړه ډېر پریشانه شو. ګوډي ورته خپله ژبه کې لګیا و خو هغوی پرې پوهېدل نه. په دې کې ګوډي پاڅېدو او د لاس نه یې ګولډن رڼا راوته. واړه ورته حیران وو چې ګوډي اوس څه کوي. په دې کې ګوډي په غار باندې ګولډن شیشه شان جوړول شروع کړل.
د وړو خو سترګې بهر راوتې. एकदम غار کې خاموشي شوه. نه باران راتلو او نه سیلې. زرک ویل ګوډي نه خو ډریګن ګلاس هم راوځي. ملګرو د اپیزود 7 دپاره نایل ټي وي فالو او سبسکرایب کړئ.